السلام علیکم. زما پوښتنه وروڼه خویندو، زه یم ستاسو خور پوښتنه ده پوښتنه ټي نن ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼه خویندو ډېرې بلکې ډېر خویندې زموږ دا تپوس کوي چې زموږ وزن دومره ژر ولې سیوا کېږي او ولې زیاتېږي او موږ خو دومره خوراک خیال ساتو. نو خویندو دپاره دا ده چې څنګه زموږ وروڼه کم ډایټینګ واک وغیره کوي اکسرسایز زموږ خویندې هم کولی شي، دومره هم فرق نشته، خو د خویندو زموږ چې کوم وزن زیاتېږي خویندو زموږ دا مسئلې چې خېټه غټوي، نو د هغې وجه دا ده چې یو خو د چینو استعمال کوي، دویم دا چې خوراک د کور په کارونو او مېلمنو کې داسې ګډې وډې شي چې د خوراک ټایم نه مقرر کړي، بې ټایمه خوري. او درېیمه خبره دا ده چې هغې د آیل والا خوراک زیات کوي. څلورم خبره دا ده چې که فرض کړو زموږ خویندې وایي چې موږ خو په ټایم باندې خوراک کوو او خواږه هم ډېر نه خورو، نو هغه دی چې دوی اکثر چېرته چا کره لاړې شي یا مېلمانه کومو کورونو ته ډېر راځي، نو دوی هغه مېلمنو سره چې کښېني، نو د پښتنو زموږ دا رواجونه دي چې مېلمه سره لازمي دي هغه چیمس یا حلوا، هغه مطلب چې سموسې او څه هم داسې راغوښتلي مېلمنو دپاره، نو هغه زموږ دا خویندې به سره خوري او مېلمانه د ورځې ډېر راځي، څوک ځي څوک راځي، هر یو سره چې یو پیاله څښي او لږ لږ هم دا دوی دا خوراکونه کوي، نو سره د دوی دا وزن چې دی دا ډېر ژر زیاتېږي. هغه دا وجه ده، بل دا چې زنانو کې زموږ خویندو کې دا مسله هم ده چې د هغې اکثر څه وجه باندې یعنې که ماشومې که نور سپریشن چې کومي دا شوې وي، نو دغه مسئلې هم دې سره هم خېټه ژر غټېږي. نو ډېر زیات ناستې سره مطلب دوی وي چې موږ په کور کې ګرځو راګرځو، لوښي وینځو، جارو وهو، خو بیا هم وزن زیاتېږي. نو کم کار چې ستاسو د روزانه معمول دی او تاسو روزانه کوئ، نو هغه په اکسرسایز کې نه حسابېږي. مطلب تاسو روزانه کوئ، هغې څه ستاسو وجود عادت شوی دی، هغې څه ستاسو وزن نه کمېږي. چې کم مطلب یو انسان یو ځای پورې ځي، هلته هغه افس دی، هغه روزانه ځي، نو هغه هم واک شوقېدل ځي او روزانه ځي او لګاتار ځي او هغه د هغه افس دی، جاب دی او روزانه دا کوي، نو هغه بیا په اکسرسایز یې حسابېږي. نو دغه زموږ خویندې چې کوم د کور کار هغه د هغې روټین دی، هغه روزانه کوي، نو هغې سره دوی وزن نه کمېدی شي، نه دې خېټه مطلب کمېږي. نو دوی به دې نه علاوه واک اکسرسایز چې هر څه داسې به څه اکسرسایز دوی ضرور ځان دپاره ګوري چې دې نه خوله وځي، دوی ستړي شي. د خوراک یو طریقه دا ده چې 3 ټایمه کوي، نو هغه ټایم دې مقرر کړي چې روزانه په هغه ټایم کوي، په اندازه باندې کوي او سلاد وغیره پکې ایډ کړي او ډېر جنک فوډ ډېر نه خوري او خواږه ډېر نه خوري. چای چې دی نو چای هم کوشش وکړي چې د چیني بالکل استعمال بند کړي او که چای ورته زړه کېږي نو چای کې چینو په ځای لږه شان معمولي شان ګوړه ایډ کړئ، نو هغه تاسو دا کولی شئ. باقي سپین چیني بالکل ختم کړئ او چې مېلمانه د ورځې فرض کړو 10 راځي، نو تاسو به 10 مېلمنو سره خو ټوله ورځ هر یو سره خو به چای او خوراک نه کوئ که نو مطلب دا چې دوی پوهېږي نه، دوی خو وایي چې موږ خو د ورځې د عام خوراک چې څه نور کور خلک کوي، څه سړي کوي یا موږ هم کوو، خو وزن زموږ د ښځو زیاتېږي. نه، وجه دا ده چې د ورځې مېلمانه ځي راځي، دوی ورسره کښېني او دوی ورسره اکسټرا خوراک کوي راکوي او دوی هغه وجې چې دوی ورسره وزن زیات شي. دویم دا چې زموږ وروڼه چې وزن کموي او ولګي چې زیات شو، نو هغوی بهر واک شروع کړي، اکسرسایز شروع کړي، نو څه نه څه دغسې سټارټ کړي چې دوی ورسره وزن په کمېدو شي. او زموږ خویندې چې دي نو دوی کور کې خپل کار یادوي چې موږ ټوله ورځ کار کوو، نو د کور کار د روټین دی، معمول دی، دې سره تاسو وزن نه کمولی شئ چې څو پورې اکسټرا داسې سم نه سټارټ کړئ اکسرسایز چې تاسو ښه ستړي کړي او ستاسو او یو وجه دا هم ده چې د خویندو وزن زموږ ژر زیاتېږي چې دوی چې دی نو دوی ډېر زیات ډپریشن یعنې سوچ، خفګان، ډپریشن دا شیزونه دوی ته ډېر زیات دي، نو دې کې ډېر زیات نښتې وي، نو دې سره هم وزن کمېږي نه او ژر زیاتېږي. او د خوب وجه هم د اکثر خوب د شپې چې خوب پوره نه شي، نو یې سره هم زیاتېږي او کمېږي نه. او دې سره ستاسو پښتانه خو تاسو نه غواړي اجازه، ځکه چې دا اوس نیمه شپه ده او ما هم خوب نه پوره کړی دی او هسې نه چې زما وزن دوباره زیات شي ډېر په تکلیف ما وزن کم کړی دی، نو دا نیمه شپه ده، ما ته هم وختي ویده کېدل پکار وو. نو نن زه لګیا یم تاسو دپاره ویډیو کوم، خو ما خپله عمل نه کړی په دې خبره، نو زه تاسو نه غواړم اجازت او زه ځم چې خپل خوب پوره کړمه. او ټینشن چې نو دا خو بالکل ښځو سره یو تړلې خبره ده چې ښځې جنکۍ زموږ خویندې چې څومره دي، دوی ټینشن ډېر زیات اخلي او دا هم د وزن زیاتېدو د نه کمېدو یو ښه مضبوط ریزن دی. نو تاسو چې دی ټینشن مه اخلئ او ما خپله دا فیصله وکړه چې ټینشن به بالکل نه اخلم، ولې چې څه په قسمت کې څه په نصیب کې الله پاک چې څه کوي نو هغه خو کېږي، هر څه الله پاک کوي، نو الله نه به د ښې سوال کوو، امید به کوو، ښه دعا به کوو، محنت، همت، حوصله به ساتو اور ټینشن به بالکل نه اخلو او خپله هره معامله به الله ته پرېږدو او د خپل صحت خیال به وساتو. که زموږ د خویندو صحتونه ښه وي نو د هغې کور کې به د
بچو د هغې د هضم د هغې ټول کور هر معامله به صحیح وي او که خویندې زموږ کمزورې شي بیمارې شي وزن بې ټایمه زیات شي ایج زیاتې ښکاري نو که ستاسو خپل صحت ټیک نه وي نو بیا خو به تاسو ته ډېر زیاتې مسلې او تکلیفونه وي د کور هره معامله مطلب ټول معاملات به ګډوډ نو په دې خبرو سوچ او فکر وکړئ د ځان خیال وساتئ اکسترا خوراکونه مه کوئ که چېرته لاړ شئ یا څوک راشي نو ضرور نه چې لازمي به هغې سره خوراک کوئ که تاسو پرې صحت مسئله نو تاسو مه کوئ ډېر خوراک خوراک چې کوئ ناپتول سره او په حساب سره او په خیال سره کوئ غور کوئ چې ما څه وخوړل او د کور کارونه په اکسرسایز کې نه راځي او زموږ خویندې حسابوي چې زه ټوله ورځ کار کوم نو دغه وجه چې دوی وزن نه کمیږي دې سره ستاسو خور پوښتنه غواړي تاسو نه اجازت چې چېرته اوسئ ښاد خوشحاله اباد اوسئ په لوی الله م سپارم د الله په امان